موږ خو د اولې ورځې څخه چې مخکې راپورته سوي او دوا مې شروع کړې ده بیا کښېنستلي هم نه یو. بیا دا یوه نیمه میاشت کېږي چې خارجي پروازونه یې له سوي دي، خارج ته زموږ دوا ډېر روانه ده. نو خلک راځي دلې د یو بل په واسطه بیا موږ دوا ورکوو، خارج ملکو له یې وړو لکه امریکا او لندن او جرمني او فرانسه. کومې سیاحت عامې کومې خبرې کړې وې چې دا کوم څه په دوا کې مواد مخدر دي، خلک معتاده کوي، د لږ وخت لپاره خلک جوړوي، بیرته هغسې کېږي، په ډېر وخت سره جانبي عوارض لري. اوس خو د شپږ اته میاشتې تېرې شوې، د 10 میلیونو خلکو څخه زیاته موږ دوا توزیع کړې ده په داخل په خارج کې. دوی د یو احکام وړاندې کړي، دوی د یو ثبوت راوړي چې په دغه 10 میلیونو کې دا 10 کسه یا مړه شوه یا جانبي عوارض دي یا معتاده شوه. دا خو یو افاو یو هوایي خبرې. زموږ ممانعت چا نه دی کړی، نه موږ مزاحمت چا کړی دی. زموږ د دوا بیش روان دی. هغه په دارالامان کې د حکمتیار صاحب څنګ ته دغه دفتر د هغه وخت څخه د شپږ اته میاشتې کې چې خلاص که مشکل ورته چا نه دی پېښ. د ثانیې څخه خو یو خو زما دغه طبیعت زه دا ډېرې رسنیو په فیسبوک په دې شي کې مې نه خوښېږي چې خپل هر ګړی ځان ښکاره کړو. زه دغه ډېر دغه ماله راغلي دي، ما ورته جواب کړي دي. په 4 ولایتونو کې په 360 ولسوالۍ کې هېڅ نه یو ولایت پرېښی دی، نه مې کومه سیمه پرېښې ده، نه مې کوم کلی پرېښی دی. په ساراو کې زیات اور خو موږ رسمي طالبانو ته دوا تسلیموله، هغو توزیع کوله. په خپلو علاقو کې چې د دوی تر ولکه لاندې دي رسمي یاندې. ځینې خلک مونږ له راشي وایي دا ستا چې کوم زما سره کارمندان کار کوي یا زه په خپله تاسې ولې دستکشې نه دي کړي و دغه مې کړي. ځینې ډاکټران وایي یا ځینې دغه. نو ما ورته وویل که زموږ واکسین دونه بې غیرته دی چې هغه موږ لا نشي ساتلی، نو عوام به څه وساتي. خو دا زموږ یو ثبوت دی چې زموږ واکسین چې چا وخوړی هغه بیا هم وقایه ده هم واکسین دی. د 6 میاشتو دپاره ځکه چې زما خلک یې 6 میاشتې مابعد لږ لږ اثر پر وکړي، 6 میاشتې نه وو بیا نیولي. د 4 ولایتونو کې چې اوس موږ کوم معلومات لرو، نو کورونا را رسېدلې ده، په هر کور کې سته ځای پر ځای ده او په غټ تعداد سره راغلې ده. بیا هم زموږ به خپلو خلکو ته پیغام دا دی چې مه وارخطا کېږئ، انشاءالله موږ ژوندي یو په فضل د خدای. کافي دوا لرو چې نه یوازې افغانستان، موږ کولی شو چې خارجي ملکو ته هم ورکړو. خلکو ته خو مې دا توصیه ده چې کورونا ډېر یو خطرناکه مرض دی، لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو یا نړیوالو دا کوم پیشګویي کړې ده، د هغو نه خطرناکه دی، په دغه اندازه کې خطرناکه دی. انسان باید چې خپل ځان ځینې وژغوري، خپل یو ماسک او دستکشو شی ولې په مختلف د اول او د اوس کورونا په مابین کې څه توپیر شته، فرق شته. یعنې مخکې به د وختي څخه یو چا ته سلفه ولوېدله نه دی، بیا به په کراره پسې ډېرېدله. اوس د اولینه پلان داسې حمله پر وکړي چې وسوژو ته یې داخله شي. حتی سپین ږیري خلک یا چې یو مریضي ولري، په کوم بل مرض مبتلا وي، دا خو ډېر په لږ وخت کې د بینه وړي.